دوستانو که په یو علاقه کې ښه خلک وي نو هلته بیا ورسره خراب و مردار بد خلک هم پیدا کېږي. په پېښور کې چې کومه اقبال پلازه ده دغلته که شاوخوا وکتل چې ډېر ښه خلک دي، خو دغلته ډېر په اسانه باندې جسم فروشي شروع ده، بدکاري شروع ده چې د دغه په باره کې حکومت هم څه قدم نه پورته کوي. موږ بار بار په دې باندې ویډیوګانې جوړوو او دا د حکومت په نوټس کې راولو. دغلته ډېر په اسانه باندې په 280 روپۍ 50 روپۍ باندې بدکاري کېږي او ښایسته هلکان چې کوم دي هغوی د کلو نه راغلي دي او ځانونه یې هجړاګان جوړ کړي. د حیرانتیا خبره دا ده چې دغه هجړاګان نه دي. تاسو به یې دلته په دې ویډیو کې هم وګورئ. دغه هجړاګان نه دي، دوی خپل ځانونه داسې کړي دي لکه د جینکو په شانتې. اصل کې دغه هلکان دي، دوی په ډېرو کمو پیسو باندې کسان ځان سره دننه بوځي او خپل دغه غلط کار ورسره کوي. بیا د هغې نه پس دوی چې دی دوی ښه ډېر لوټ مار هم کوي. کوم کس چې ځان څه بوتلی وي د کلو نه راغلي خلک وي چې هغوی په هېڅ هم نه پوهېږي او دوی ته پیسې هم وهي چې د دې ډېر زیات ثبوتونه ویډیوګانې هم راغلي دي. دوی چې خپل ځان جوړوي بالکل ځان داسې کوي لکه جینکۍ چې وي او خو د جینکو جامې پړونې وغیره دا هر څه دوی وهلي وي او په دې طریقه باندې دوی خلک دوکه کوي. خلک چې دی د هغوی د دوکه کولو کوشش کوي. نو دوستانو زموږ د دې ویډیو مقصد دا دی چې دا خبره د ادارو په نوټس کې راولو. اقبال پلازه چې کومه دا یو ډېر بدنام ځای دی، یو ډېر بدنامه پلازه ده. پکار ده چې دغلته دا کاروباري ځای دی، څه کاروباري سنټر یا کاروباري مرکز دپاره یې ورکړي، نه دا چې دغلته پکې بې شرمیانې بې حیایانې او بدکاري زناکاري شروع شوي وي. ځکه چې د پېښور ډېر عزتدار خلک دي او د هغه ځای خلک چې دي هغه دا څیز نه برداشت کوي. خو دا پې ورته پیل شوي دي. دغه اقبال چې هر څوک دی دا پلازه یې ورکړې ده، نو دا یې ښه نه دي کړي. دې سره پېښور د ځوان نسل او د ټولې پښتونخوا د ځوان نسل د تباه کېدو یو لوی لاره په دغه کې جوړېږي. نو قدرمنو دې دپاره تاسو هم اواز اوچت کړئ. دا په تاسو باندې هم فرض ده، په تاسو باندې هم حق ده چې تاسو د دې دپاره اواز اوچت کړئ. ما ځکه خپل اواز ریکارډ کول غوښتل چې د دې بدکارۍ د دې غلط کار مخنیوی وشي. نو تاسو څه نظر لرئ خپل نظر راسره شریک کړئ او نور تازه ترین اپډیټ دپاره زموږ چینل پښتو پوسټ سبسکرایب کړئ.